بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې نن موږ تاسو له خیره په پښتو ادب کې شمیر نوم لولو. شمیر نوم په پښتو ژبه کې د څیزونو او شیانو شمیر ښایي، یعنی په ځانګړي ډول دی د استعمال وړ نه ده، بلکې له نورو پدیدو سره راځي او د هغو اندازه یا کچه ښایي. په پښتو ژبه کې دغه لاندې ډولونه لري چې لومړی اصلي عدد ده یا اصلي شمیر نوم ده، لکه 1 2 3 تر لا تنهایی پورې. بل وصفي یا رتبي عدد ده چې پوړ او درجه ښایي، لکه لومړی، دوهم، دریم او په دې ډول نور. دریم هم کسري عدد ده چې د اړوند څیز برخې او ماتوالی ښایي، یعنی برخه ښایي، لکه 1 پر 2 2 پر 6 8 پر 9 10 پر 10 دغه ډول باندې بېلابېلې برخې ښایي. او بل هم انقسامي عدد ده چې د اړوند څیز ویشنه ښایي، لکه 2 2 8 8 3 3 6 6 او په دغه ډول باندې نور. او پنځم ډول هم تخمینی عدد ده چې په شمیر کې غوڅ دریځ نه لري، بلکې په اټکلي شکل باندې وایي 1 2 2 3 6 8 9 10 یا 20 10 او په دغه ډول باندې نور، چې دا په پښتو ژبه کې د شمیر نوم یا د اسم عدد ډولونه دي. او بله خبره دا ده چې په پښتو ادب کې همیش عدد له معدود نه مخکې راځي، لکه 2 سړي او 6 پیالې یا ګیلاسونه. اول دا شی نسو ویلی چې وایو ګیلاسونه 6 نه، لومړی عدد راځي ورپسې معدود راځي. نو دا و د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې.